سلامونه وخت مو پخیر د اجمل شاه فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. لنګا لیګ کې نوین الحق زبردسته توپ اچونه وکړه او آی پی ایل بولې ته د شاړ تلل شویو افغان لوبغاړو نومونه په ډاګه شول. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. لنګا لیګ کې نوین الحق زبردسته توپ اچونه وکړه. د لنګا شلوریز لیګ په لړ کې بیګانۍ لوبه کې نوین الحق په 4 اورونو کې 33 منډې ورکړې او 2 مهمې وکټې هم ترلاسه کړې او دغه لوبه یې هم لوبډلې وګټله. او نجیب الله زدران د یوې شپږیزې او یوې څلوریزې پر مټ په 8 توپونو باندې 14 ناسوځېدلې منډې وکړې او نور احمد لکنوال د خپلې لوبډلې لپاره یې 2 شپږیزې او 1 څلوریزې پر مټ یې په 8 بالونو باندې 20 چټکې منډې جوړې کړې. او آی پی ایل بولې ته د شاړ تلل شویو افغان لوبغاړو نومونه په ډاګه شول. د 2023م کال آی پی ایل سیالیو لپاره د بولې مراسم د دسمبر په 23مه نیټه ترسره کیږي چې ټوټال 415 لوبغاړي بولې ته وړاندې شي چې د افغان لوبغاړو نومونه هم ورته معلومه شول. د هند کرکټ بورډ لخوا په خپاره شوې خبرپاڼه کې ویلي چې د 10 وارو لوبډلو لخوا د بولې لپاره ټوټال 389 لوبغاړي شارټ لست شوي، خو د ځینو اړخونو لخوا 30 لوبغاړي ورته اضافه شول او ټوټال 415 لوبغاړي شول. د 415 لوبغاړو په منځ کې 283 هندي او 132 بهرني لوبغاړي دي چې په دې ډله کې نجیب الله زدران، محمد نبی، مجیب رحمان، قیس احمد، نوین الحق، اظهار الحق نوید، کریم جنت او الله محمد هم ورته شارلس شوي. د یادولو وړ دی چې راشد خان او نور احمد لکنوال چې د هند پریمیر لیګ په تیر پړاو کې د اتلې لوبډلې ګجرات لوبډلې برخه وه، دا ځلې بیا له همدې لوبډلې سره پاتې شوي دي او راتلونکي فصل کې به هم ورسره وي. بلخوا فضل حق فاروق په تیر فصل کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې سره و او په 3 لوبو کې برخه اخیستې وه، دا ځلې بیا له همدغې لوبډلې سره پاتې شو. خو له محمد نبی سره کلکټي نایات رایډرز لوبډلې په داسې حال کې مخه ښه وکړه چې تیر پړاو کې یوه لوبه کې هم ونه کاروه. خو رحمان الله ګلباز د ګجرات لوبډلې سره و، له دې لوبډلې بیل شوی دی او کلک نایات رایډرز لوبډلې سره یو ځای شوی دی او سږ کال به د دغې لوبډلې لپاره استازیتوب وکړي. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب